چا باندې ظلم زمونږ باندې چې لکه مطلب غریبانان خلک ته چې د یو ټایم دره کې لګي درز د بل ټایم نه لګي خلکو باندې سباله د سختي ترانسپیرنسي راشي په هر اداره کې اوس ته خپل ګوري سره ما زموږ د ادارو د انسټیټیوشن څخه حال دی فیورټیزم دی په پدای کې پښتنو ته او سموږ تر یو سو د کم پرستی علاقو د نېشنلیست کم زموږ جماعتونو د مجلس علاقو ریلیجیس علاقو ټیک یار مسلمان دیو تخپل هدف پر بالکل موږ مسلمان ان شاء الله دا هیڅ خطر هم نشته ځکه چې عمران خان پسې چې کم دینو 22 کروڑ عوام چې کم دي دا ولال دي او کلم چې وزیر اعظم لا حل کیږي نو عوام دا غنه خفوي یا عوام په بل طرف وي. جی وعلیکم السلام سر څنګه ورو خیر الحمدلله استاد وګنده څنګه خیر خیر زمانو عادل خان مساخیل دي سر کوم ځای سره تعلق لري؟ مساخیل بلوچستان کوټه دغنه څه کاروبار کوي؟ موږ د لې وکیلان سره وکیلان او جی سر وکیلان ولې راوتی دي یار نو سر دای کار دي چې کم ټیم د عین مسله راغله د قانون مسله راغله خو د عین کم پروټیکټیو سیکم دي خلوایرز دي چې کله هر کله چې مسله راشي په د ملکی مسلې کې راشي د عین ته مسله شي یو کانسټیټیوشن ته مسله شي او کله مشرف ماشاءالله شي هم هغه ټیم موږ د وکیلان راوتلو د عین تحفظ مکړی دي سر دا ګورو کنه هر سالور کاله پاس مونږ ګورو وزیر اعظم پر طرف کیږي بیا د پارټي هډ چې کوم ده دا نه هله کیږي دا به تر کومه پوری داسې وي دا به تا ټیمي سره کوم ټیم پر ستا پر عین باندې بالکل عمل نه وي شروع شوی ستا کوم کانسټیټیوشنل نارمز دي ویلیوز دي پر هغه باندې تا نه وي کار شروع کړي او دویم خبر دا ده مین شی دی ستا هغه ترانسپیرنسي راشي په هر اداره کې اوس ته خپل ګوري سره زموږ د ادارو د انسټیټیوشن څخه حال دی فیورټیزم دی په پدای کې او خپل مال هم بچاوي دوی خپل حکم جمع پونجس دوی کړي او مین شی فیورټیزم دی او کرپشن دی سر د الیکشن کمیشن چې کوم فیصله کړل دینه ته څونه مطمئن یې سر الیکشن کمیشن خو اول دا دی چې هغه دا چې ان کانسټیټیوشنل بایسنس فیصله کولای نشي هغه د وجه د هغه سره دا پرګټیو نه جوړ کړي لا د اختیار نه جوړ کړي چې بای تر اولیار سره دی پارټي دونی فندینګ کوي پر هغه باندې کنکلوسیو فیصله ورکا او تر هغه مخکې عمران خان صاحب چې کوم یو کال اول پردا کمپین کړی دی چې راجا سکندر حیات چې کوم دی هغه زما نه وي خوښ دا د بل چا سړی دی د تحریک انصاف مخالف راوتلی دی نو یو شی کنټروورشل سو ته څنګه دغه فیصلې منې نو موږ دغه فیصله هغه ټیم منلی سو څه ټیم دوی پر قانون باندې راغل پر رول باندې راغل او د رول مجلس یې وکړو راځو د پښتنو طرف ته ګره مسلسل ګورو پښتنو حالات چې کوم نه څومره چې پښتون ریجن نه هغه کې پښتنو د ډېری مسایل لیکم یونیورسيټیز وګورو موږ ته یونیورسيټي کې صدا سه مسایل وچ چاته سکالرشپ نه ملایوي چاته ډېری مسایل وي دا پښتانه به کله د خپل مسایل لاس حل کوي سر دا خو زموږ بدبختی دی یو اړخ باندې درته وایم چې زموږ پښتانه ډیوایډ یو نه په تحریک انصاف کې دي نه قومي کم جماعتونه چې کم دي یا پښتونخوا ملي پارټي کې یا عوامي نېشنل پارټي کې دا نېشنلیست پارټي اندر شمه او لبا د مرغه بیا زموږ خلک چې بیا د ریلیجن تم ډېر ریلیجن ته ډېر اوښتي دي نه د جمعیت علماء اسلام چې کوم سو نو ته کوم ټیم دا پر یو پلیټ فارم باندې نو لاغیل دوی نظریه یو نه ولا د دوی مفادات یو نه ول ته هغه ټیم باندې دوی د نوجوان طبقه چې کوم ده هغه مشکل دي چې دوی دونه پروګرسیو کې په ژوندۍ په هر فیلډ کې درشم هغه ایدر کا انسټیټ کې سکالرشپ وي که د حاصل سټاین وي که دوی لپاره پیسفول اټماسفیر په یونیورسيټي کې دا هغه ټیم دا مشکل دي سر څه پیغام ورکړي پښتنو ته داس بس پښتنو ته دا پیغام ورکوم چې یو پلیټ فارم پکار دی پښتنو ته او سموږ تر یو سو د کم پرستی علاقو د نېشنلیست کم زموږ جماعتونو د مجلس علاقو ریلیجیس علاقو ټیک یار مسلمان دیو تخپل هدف پر بالکل موږ مسلمانیت کو اسلام منو نمونځ کو هر کار کو خو کله کنټروورشل ځان شیز د خزان وباسو دغه ما پیغام دی د ټول مینوالو ته ټول پښتنو ته مهربان السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه سر خیر دی الحمدلله ټیک ټاک نام نه جاوید عمر شنو عمر به می جاوید صاحب زما خوجی تقریبا 46 47 کې چلی 40 47 جی کم ځای موږ 400 شب قدر څه کوو اسلام آباد کې اسلام آباد کې چې هغه راغلیو احتجاج راغلیو څه احتجاج دی دا د الیکشن کمیشن خلاف احتجاج دی کوم چې دوی دا یک طرفه فیصله کړې ده د دې خلاف راغلیو پروټیکټ کو او ان شاء الله دا به جاری ساتو کوم چې دوی دا یک طرفه فیصله کوي ځکه چې هاي کورټ چې کوم فیصله کړې و نو هغه دا حکم جاری کړو چې د ټولو سیاسي پارټیو ټول دي ټول دغه ورول شي دوی صرف چې کوم دي د پی ټی آی هغه وروله
او باقي چې کوم دی هغه پرې خپل نو دې یک طرفه فیصله خلاف مونږ اسلام آباد ته راغلي وو عمران خان په کال باندې ګیره داسې خایسته دا غری جوړ کړه په کار تر مولانا صاحب سره ملګری وي دا هغه سره پارټي بهشکه چې مولانا صاحب کلم په حق باندې راغی نو زه به د مولانا صاحب ملګری ما مولانا صاحب دا دومره حکومت کو چرته ته د دین د باره خبره نه کړې د اسلام د باره خبره نه کړې چرته چې د دین خبره راغلی دا نو مولانا صاحب کان نه راغلی ور کړی خلکو له شروزه چې کلم د کرسي او د مفاد خبره راغلی دا نو هغه د باره د کال ور کړی او خلک چې کم دی په خپل کې چولې دي او احتجاجونه او دغه شروع کړی ملک یو انتشار پیدا کړی دی نو د دې وجه مونږه عمران خان چې عمران خان په حق باندې دی په سچ باندې دی یو ایماندار لیډر دی د اسلام د باره او د مسلمانانو د باره आवाज ار وحجت کړی دی نو دې لپاره مونږ په دې کې شامل یو تقریبا پاکستان کې هر سالور کله پاس چې کوم وزیر اعظم چې کوم دی هغه نه حل کیږي بیا دا هغه نه پاس د پارټي د صدر چې کوم هغه نه حل کیږي دا به عمران خان صاحب هم څه خطر شته نه جی ان شاء الله دا هیڅ خطر هم نشته لکه چې عمران خان پس چې کوم دینو 22 کروڑ عوام چې کوم دي دا ولال دي او کلم چې وزیر اعظم لا حل کیږي نو عوام دا هغه نه خفوي یا عوام په بل طرف وي دله تاسو وګورئ کنه چې څومره کله عمران خان دغه راغلي دي نو عوام چې کوم دي هغه بسيدي او ټول دغه تاسو وګورئ صرف اسلام آباد کې هغه حکومت نه دی په وفاق کې نور په ټول صوبو کې ان شاء الله وګورئ حکومت یو بیا ان شاء الله عوام خو نه حل کوي دا چې کوم دی ادارې به نه حل کوي دوی کوي خدا عوام زور چې کوم دي نو دا دغه ادارو زور عوام ته نه رسي عوام په کوم طرفي ان شاء الله ادارې باغ سره ترازی پارټي والا وای مونږ بیا ترازو په خیبر پختونخوا کې نو خیبر پختونخوا کې خدایي نوم او نشان دا وی د دبليو پی والا داسې څه کومه پارټي دي نو دا وی نوم او نشان نو رخصو ان شاء الله صرف د پی ټی آی دی او پی ټی آی به راځي ان شاء الله نو ته څه پیغام ورکړي پښتنو ته دا یو پیغام ورکوم چې د حق سره او د سچ سره ودرېږي او پښتنو لپاره چم داسې आवाज وجود کړي کم چې عمران خان وجود کړي دي او همیشه چې کم دي پښتنو ته یو عزت ملو شو او پښتنو ته یو پہچان ملو شو نو دی وجه زه پښتنو ته خواست کوم دا پیغام ورکوم چې ودرېږي هم دا موقع ده عمران خان سپورٹ کے میرا چاہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے کہاں سے آئے آپ میں 410 سے آیا ہوں 410 سے جی جی 410 عمران خان کے ساتھ کیوں دے رہے 410 میں تو سارے این پی کے لوگ ہیں وہ بہت نائس بندہ ہے وہ ایک سچا لیڈر ہے اس کے ہم جو ملک کے لیے وہ کر رہے ہیں ہم وہ بس ہم وہ دیکھ کے اس کو کیا ہے دا عمران خان سے سوال والے سل راغل عمران خان صاحب لا منګه ان شاء الله غل داد ورکو چې منګه سره ولاړ یو او منګ به هغه مکمل سپورټ کوو او هغه یاره جی هغه د ملک د لپاره د خدمات کړې دي چې مطلب د غریب د لپاره هغه ډیر لاس دی هغه مطلب هسپتال شو د ډیر ارسه دغه صحت کارت د کینسر علاج د ډیر ساغه غریب له طبقه ور کړی دی جی او مطلب ګرانی چرا واستدار ډیزلیانو او دا چې کوم په لرمان صاحب جی یاره جی بس علم خدای خو مطلب د عوامو د غوی یاره د الله یاره دوی زړه کې نشته چې مطلب پنګ باندې دومره سخت او ظلم تیریږي جی چا باندې ظلم زمونږ باندې جی لکه مطلب غریبانان خلک ته جی د یو ټیم دره کې لګي درځ بل ټیم نه لګي خلکو باندې سباله د سختي مونږ الحمدلله کو جی خو لکه زمونږ نشاده زمونږ کمزوري خلک شته په پاکستان کې جی نو بس مونږه سب سو کې هغه لپاره نو مولانا صاحب له دا پکار دی چې کله عمران خان صاحب مطلب دا ګرانی لاره چې به والی احتجاج به کول او اوس چې کم دی ګرانی راغلی دا نو اوس پټ چرته یو ګټ کې ناست مطلب سپته لګي چې دا عوام باره کې ساواز